اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، هیله ده چې تیر درس مو زده شوی وي. د نن ورځې د درس موضوع ده خطي رابطه. تعریف یې دغسې زده کړئ یا پیژندنه. که چیرې د یوې رابطې اړوند ګراف یوه مستقیمه کرښه وي، خطي رابطه بلل کیږي. ډېره ساده خبره ده زده کوونکو. تاسې په تیر درس کې رابطه صحیح وپېژندله، د هغې مثالونه مو هم وپېژندل. نو که اوس د یوې رابطې اړوند ګراف مستقیمه کرښه وي نو رابطه خطي ده، او که چیرې ګراف مستقیمه کرښه نه وي نو رابطه خطي نه ده. ډېره ساده خبره ده. د دې ډول رابطې د پیژندلو لپاره موږ دلته د A B دوو سیټونو اړوند مرتبو جوړو څخه استفاده کوو. لومړی موږ کارتیزني سیستم یعنی د ایکس وای محورونه په پام کې نیسو. د A سیټ عنصر په ایکس محور او د B سیټ عنصر د وای په محور باندې وضع کوو. لومړی مرتبه جوړه مثبت یو منفي یو ده. ایکس په محور مثبت یو، وای په محور منفي یو. نو دلته چې کله موږ نقطه لاسته راوړو د محورونو سره موازي کرښې رسم کوو تر څو موږ ته ټکی په لاس راشي. دوهمه مرتبه جوړه د 2 او 0 ده. دا چې د وای پر محور قیمت 0 دی نو دغه ټکی د ایکس په محور لاسته راځي په دې ځای کې. دریمه مرتبه جوړه د 3 او 1 ده. د ایکس په محور 3 واحده او د وای په محور 1 واحد. د وای په محور 1 واحد. بل ټکی په دې ځای کې لاسته راځي. اوس دغه موږ سره نښلوو. لیدل کېږي چې ګراف یوه مستقیمه کرښه لاسته راغی. نو ځکه وایو چې د A او B اړوند مراتبو جوړو څخه لاسته راغلې رابطه یوه خطي رابطه ده. ځکه چې دلته ګراف څه ډول شو؟ یوه مستقیمه کرښه شو. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې درس مو زده شوی وي. تر بیا الله مو بخښه.